ناړه مغه قوم دی او ولته به جنگ مخ کې کړی ما او بیا بر سره جګړه نه کوي نو راشه ولي اوس ما نو لار کې یو نهر راتلو او ورته ویلی تګي و ګرمي وخت او دی روان دي لار کې تند ده نو ورته ویلی چې د دې او به بنڅ کوي الا دا چې یو چونګ د سیمګه د لپا یو لپا یا چونګ چارته ورته وای تاسو دا یو لپا چاوس کله دومره اجازه دنه زیاتې بنڅ کوي چنانچه بنی اسرائیل او به خوغت کلی چې په روایتو کې راځي چې داسې 65 په سم لاستل چې سم د اخیټه ډکې کړ وې نه منله خبره سوا د 313 کسانو او دا 313 کسان د برا بن عازب پر روایت کړي او بخاری جرم نقل کړي دی هغه وایي چې دا تعداد هغه څومره چې په بدر کې مونږ نو دې 313 کسان په دې زورګونو په دې خلکونو خلکو کې انور باندې خېړې درنې شوې چې نهر نوا وختل وای مونږ تلې نشو نو بس هغه پاتې شو له فیصله مخکې نه دا وا چې چاو بډې اوس کا مونږ سره نه هغه پرې خدل او دا 313 کسان واغستل اول ته جالوت سره په لکونو فوج او دې صرف 313 کسان او په دې وخت کې داوود علی السلام الک ماشوم او د پلارم په جګړه کې مشران ورونه په جګړه کې او د مور استولې چې ته وګوره چې جګړې څه حالت ده نو د ډیر صحیح نشانه د نشانه ډیره صحیح او جالوت داسې درغله او چې دا ټول مخ باندې او ټول جسم باندې زری وي یعنی تور او هغه وغیرہ او هغه خپل اوته میدان ته چراشي څوک چې ما سره مقابله کولې شي راشي او په دې مسلمانانو کې دا سړی چې دی لیدو چې ټول پټ را پټ سره څنګه مقابله کوي ان په دې موقع کې داوود امراغه علیه السلام او د ماشوم د چولې دی هغه نو د درې کانی ځان سره راغستیو کانی او مخه ته ورغه او په دې گزارو کو او سیده په دې تندي باندې ولګي او الله تعالی په مخکنم دی الله تعالی دا صلاحیت ور کړو خو په دې گزار کې الله دا کې اغواچو چې دغه تندې دغه کان شاته وته او دې مردار شو دا جالوت مردار شو نو دې بنی اسرائیل دغه څه په غیږ کې واغستو دغه چې لوی کامیابی وشو نور قوم باندې hebat راغی مشر مړ شو دا تورو جنگونه و باغه وخت کې همدغه نشانو چې کله کمانډر مړ شي نو انور به او تختیدل نو هغه داوود علیه السلام دې لپاره انتهایی محسن وګرځیدو بیا طالوت او تخبل لور مرکل په نکاح کې بیا الله تعالی پیغمبري ورکړه داوود علیه السلام ته او بیا باقاعده بادشاہي ورکړه د بنی اسرائیل او اسیم په بنی اسرائیل پیغمبران بادشاہان به مو نغه طرف ته اشاره ده استاد سو اوري فلما بهر کلا فصلا چې جدا شو طالوت بالجنود خپل الاخر سرا قال نو ویلی طالوت ان الله بشکل تعالی مبتلیکم ازمائش کون کې ده پتاسو امتحان کون کې ده استاسو بنهارن په دریاب سرا فمن بس چا شربا چا چې اوس کلی چوک چې اوس کی من هو د اغینا فلیس منی بس غب مون سره نزی اب مون سره جګړه نه کوي مون سره بنئ لفظي معنی دا او مطلب یې چې مون سره جګړه ته نزی مخکې ومن لم يطعمه او غچا چې اون څکلې دا او به فانه بس بشکا غب من موږ سره ان موږ سره بزي جګړه تا الا مگر من اغڅوک ایک طرفا من ایک طرفا اغڅوک چې راواخلی او ایک طرفا د دې معنا او چتول دي او چتول ته ویل کی غرفتن یو چونګ ولپا بيدی په خپل الله سره فشربوا بسوس کلی او ټول بنی اسرائیلو من هو دا غنه هرنا الا مگر قليلا لغو ان لغو نس کلی منهم د دوینا فلما بهر کلا جاوزه چې دی پوره وتل هو اغتالو والذین وکسان امنوا چې مؤمنانو ما هو دا غسرا قالوا دی اولی بنی اسرائیل دا چا چې وبډې رزق لوي لا طاقت نشته د طاقت لنا موږ د پار الیوم ننرذی بجالوت د جالوت سرا د جالوت په دې هغه کې موږ هغه نشو کوله جګړه نشو کوله وجنوده او دغه د لخر سرا قال الذين اولئك كسانو يظنون چې خیال کو دغه خیال داو انهم چې بشک دوی به ملاقو ملاویږي لله ملاق الله ملاویږي به الله سره دغه دا یقینو چې ملاقات به الله سره کو نو هغه ایمان پختو هغه وبونس کلی او تعلق سره مخ کې لاړل او دای اولی کم من فئاتن کم څواري اکثر واری یا ډیر ځلې من فئاتن یوډلا من فئاتن دی وډلینا قلیلتن چلګئی من فئاتن قلیلتن اکثر یوډلا چلګوي غلبت غالب شوی دا فئاتن پډلې کثیرتن لوی باندې ان موږ خډلا وړایو خدا سي ډیر ځل شي وی دي چې وړا ډله په لوی غالب شي باذن الله په حکم د الله تعالی والله او الله تعالی مع الصابرین ملګری د صابرانو ده ولما ورکلا برزو چې دی مخامخ شول مبارزه شروع شولا لجالوت جالوت سرا وجنوده او دغه لخر سرا قالوا دی ویلی ربنا اے رب زمونږه دا ګوري دعا په جنگ میدان کې کوي
او مخه مخ ولاړ دي بیا کوي او موږ وایو چې دلته دعا کوو کافر ولا کافر مړکوا چې خدای ته مړکی نو الله چې مړکول نو پیدا کول ولې یا غور کول او پیدا کړی دې لپاره یو تیم دې لپاره پیدا کړی چې آزمایش وکړي کني الله تعالی د زموږ دشمن ختمول څه داسې فوجونه ورته لګي قالوا نو ویلي ربنا يا رب زمونږه افرغ راواچي راتوي کی علينا پمونږه باندې صبرن صبر وثبت او مضبوط کی مونږه ثابت قدمه کی مونږه اقدامنا قدمنا زمونږه وانصرنا او مدد وکي مونږه سرا غلبه را کی مونږه تا مدد وکي مونږ سرا على القوم الكافرين پدې قوم کافر باندې کافرانو باندې مونږه غالب کی الله فهزموهم بیا شکست ورکو دوی اغویتا خدا شکست د دوی کمال نه وو باذن الله په حکم د الله نو اوسم چې کله د مسلمانانو کچيري خپل کیفیت د الله تعالی د احکاماتو مطابق درست او ټیک شي نو الله به امداد وکړي او الله به هر زور اور دشمن ته په اسانه سره شکست ورکوي شي او دا لوی نشانه ده او موسی عليه السلام وګوره یو همسا اور سره همدا غرنګ ابراهيم عليه السلام وګوره یو کسو او الله تعالی د دې غلکونو او زرګونو قومونو تعالی څنګه شکستونه ورکړي او دلته هم یو خبره تاسو ته زمنا نو کومه اگر دا خبره مخکې روانه ده خو چونګې د جهاد خبره ده د به تاسو پوي نو بیا تاسو خپل اعمال باندې لک سوچ وکئ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې کله جنگ احد ته ووت نو احد کې ټول تعداد د مسلمانانو 1000 300 کسان منافقینو په صورت کې واپس راغلل 700 پاتې شو په 700 کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 50 کسان په یو غره باندې کېنول 50 کسان او پیغمبر علیہ السلام دلته لاندې میدان کې جګړه شروع کړه جګړه کې کافرو شکست خوړ کافر په تختیدو شول دغه 50 کسانو ته پیغمبر علیہ السلام ویلو چې دلته نه برازي نه دلته بنا راځي الا دا چې ما درته نه وي او دوی دا خیال وکړو او دا د باقاعده صریحه ګناه هم نه و خیال دا وکړو چې دا مسلمانانو خو فتح وکړه بس اوس بګاله چې مونږ هم لاړ شو د دې مشر عبد الله ابن جبیر هغه ورته ولې چې مزه خدای لاړل 40 کسان لاړل 40 10 پاتې شو او 40 لاړل نو دي 40 سنا چې کله الته خالد بن ولید ولیدل او د ډېر ماهر و د جنگ چې هغه جنگ خو ته خو پاتې شو پیغمبر علی السلام خدا زه د کړه څه کوڅه کې ماته سویل چې پیغمبر علی السلام بهترین جرنیل وو هغه به پویدو چې د کافر مونږ باندې حمله کوي نو خالد بن ولید شاته حمله وکړه هغه لسو کسانو مقابله وکړه خو کامیاب نشول او شاته به مسلمانانو حمله وکړه پیغمبر علی السلام فتح په شکست بدل شو اویا کسان صحابه کرام شهیدان شول پیغمبر علیہ السلام خپل غاخونه مبارکم شهیدان شو صحیح شو الله ور باندې تفسیر کړی د سورۃ النساء کې الته وتا سو بیا واوري او هغه تفسیر ټوله کړي په دې دا چې ما فتح در کړی و خو تاسو په خپل ګناه وکړه دغه د وجه تاسو شکست وخوړ اوس تاسو اندازه ولګوي چې په 700 کسانو کې 40 کسان د 2% راځي دا مخال کې 7 یا 8 راځي 7 نه لږ زیات راځي 8 نه کم راځي او بیا د 7-8% رسول الله موجود دی صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق موجود دی عمر رضی الله عنه موجود دی عثمان موجود دی علی رضی الله تعالی عنهما دا ټول موجود دي انهم دا ټول موجود دي عظیم ترین صحابه کرام دي او د پیغمبر علی السلام یو غاغ د ټول نه دروند دی هغه شهید کیږي پکې او د ټول باوجود چې ټول موجود دي د الله محبوب ترین بنده پکې موجود دی او له ونته کسان او یو وړه ونته ګناه کوي الله دا ټول فتح په شکست باندې بدلي او مونږه هر ګناه کوو بیا ګله په الله باندې کوو چې تولې موږ ته کامیابی نه راکړي ګله به موږ الله نه کوو چې موږ دعاګانې نه کوو موږ ودا نه کوو نو دا الله تعالی نه مونږ دي اوسم هم دا خبره ده اوسم کچيري مونږ خپل کار په سیت خې طریقې باندې وکړو به حیثیت مسلمان نو الله تعالی ته او یاد مسالات د اصلي هو ضرورت بیان نشته الله تعالی د اصلي هو ضرورت نشته الله تعالی یو حکم راوستي او موږ دشمن والا تعالی تباہ او برباد کجری دا کیفیت الله تعالی په موږ باندې راولي نو دغه الدا 313 کسان مخلصون الله تعالی غور کړ ورته اوس تاسو بیا ووري نو شکست ورکو دوی الله تعالی په حکم سره وقتل او قتل کړلو داوود علیہ السلام جالوت جالوت قتل کړلو واتاه الله ورکل الله تعالی داوود علیہ السلام ته الملک بادشاہي والحکمت او پویا پیغمبري وعلمه او خدل داوود علیہ السلام ته مما دهغه څنګه یشا او چې هغه غختله څه چې الله غختله غیر ورته خدل او با ماهرو د اوسپنه د کاغول وغیرہ ولولا دفع الله دا آیت دا حصہ ډیر اهمه ده په دم ځان پوي کوي چې الله تعالی قانون دا د الله تعالی قانون بیانوي چې کچيري نه وي ولولا کچيري نه وي دفع